د کابل د ولایت مقام د هوایي پل پروژې 15 سلنه چارې بشپړېدل. سل په سلام د اوس او مودې له خیر سره چې ګاډرونه انتقال شي او منګه له خیر سره ناس ټوله پروژه هغه ډیزاین د خپل داخلي انجنیر صاحبانو لخوا شوی دی. درې میاشتې نور به ان شاء الله کولای شي د پروژې نه استفاده وکړي. په دې پروژه کې تر اوسه پورې څومره کار ترسره شوی دی؟ هر لاین کې دوه لینه لرو منګه، یعنی دوه رافت موټر لرو او دوه مقامات لرو. ترافیکو په تقسیم کې څومره مهم رول لوبولی شي دغه پل؟ که د امریکایي ډیزایني، که روسي ډیزایني، که اروپایي ډیزایني، که د کار ډیزایني، ان شاء الله موږ مشکل نه لرو. څه وخت به له خیره سره ان شاء الله دغه پروژه تکمیلیږي؟ د بخونکي او مهربان آزاد په سپېڅلي نامه د درنو لیدونکو سلامونه. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې ګورئ نن موږ د کابل ولایت مقام د هوایي پل پروژې ته راغلي. په دې پروژه کې ډېر ستر تغییرات رامنځته شوي دي. په اوس وخت کې د دغه پروژې تقریبا 4 میاشتې بشپړېږي او چارې یې 15 سلنه بشپړې شوي دي. که وګورئ دلته کاري پرسونل او همداشان انجینر صاحبان ډېر په چټکۍ سره خپل کارونه پر مخ باندې بیایي. دلته هم چې کله راځي د دغه پروژې هغه نقشه ګوري او کوم کار چې ترسره شوی دی ډېر په نړیوال معیار باندې ترسره شوی. دلته یو دایروي شیروال موجود دی چې په اوس وخت کې د هیواد په داخل کې نمونه نه ترسره کیږي. په نورو هیوادونو کې شاید تاسې دغه نمونه هوایي پلونه او دغه ډول پروژې لیدلې وي، خو په هیواد کې لومړی ځل دی چې دغه ډول شیروالونه او سرکونه او هوایي پلونه جوړېږي. په تیره که د دغه پله د پروژې هغه نقشه وګورئ او دلته یې په دقیق شکل باندې عملي کېدل وګورئ، دا ډېر ستر تغییر دی چې په اوس وخت کې په دغه پروژه کې رامنځته شوی دی. او کوم مهالویش چې دغه پروژې ته ټاکل شوی دی چې په راتلونکو 15 میاشتو کې باید ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، خو لکه څنګه چې د دغه پروژې چارې لیدل کېږي، کارونه یې لیدل کېږي، نو داسې ویل کېږي چې د دغه پروژې هغه وروستۍ کومې پاتې چارې چې دي تقریبا په 3 میاشتو کې به انشاءالله چې بشپړې شي او دغه پروژه به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. یوه خبره بله چې د دغه پروژې د عملي کېدو وروسته به دلته ترسره کیږي او په نظر کې بنیول کیږي، هغه هم د ګلبهار سنټر د سرک بندېدل یا تړل کېدل دي. کله چې هم دغه پروژه عملي کیږي او ترسره کیږي نو د ګلبهار سنټر کوم سرک چې دی دا به ورسره تړل کیږي، ځکه د هغه بدیله لاره همدا پل او همدغه سرک دی. د دغه پروژې ډیری پایلرونه یې بشپړ شوي دي او انشاءالله چې د ګاډر اچونې چارې به په نږدې ورځو کې پیلېږي. موږ ورځو د دغه پروژې له انجینر صاحب سره د دغه پروژې په مختلفو اړخونو باندې خبرې کوو، په تخنیکي اړخونو ورسره هم غږیږو، همداشان په کاري پیشرفت باندې هم ورسره خبرې اترې کوو. خپرونه تر پایه وګورئ.
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي خیر راغلی لکه څنګه چې ګورئ د دې پروژې په کاري ساحه کې ولاړ یم او د دې پروژې مسؤل انجینر صاحب له ما سره ولاړ دی له دوی سره به د دې پروژې په تړاو باندې خبرې کوو دا یوه ډېره حیاتي پروژه ده وروسته د برکې د پروژې څخه په کابل کې ستره پروژه همدغه پروژه ده چې اوس فعلا موږ پکې ولاړ یو او همدې ځای څخه له انجینر صاحب سره د دې پروژې په تړاو باندې خبرې کوو له انجینر صاحب سره به د دې پروژې په مختلفو اړخونو باندې غږیږو او هغه څه چې په اوس وخت کې تغییرات رامنځته شوي دي په هغې به هم ورسره بحث کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر اوسئ صاحب مخده خیرات ده بخیر اوسئ سلامات اوسئ مننه. انجینر صاحب محترم ډېره حیاتي پروژه ده مهمه پروژه ده لیدونکي باید د دې پروژې د هغه خلکو سره چې په دې پروژه کې زحمت تیری د هغوی سره یو څه اشنایي پیدا کړي که زموږ لیدونکو ته خپل ځان وپېژنئ. یقینا سلامات اوسئ خیر اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړله نو موږ انشاءالله هر وخت په خدمت کې یو. د ما نوم صلاح الدین رومان ده یو تن د دغه پروژې د انجینران ډېر زیاته او وبخښئ وروره د سروې او د سټرکچر برخه زه خپله مخته وړم. ډېر ښه انجینر صاحب د کابل ښار کې ډېرې پروژې عملي شوې یوه ستره پروژه چې ډېری خلکو پام یې ځان ته راړولی یو د برکې پروژه ده یو هم همدا پروژه ده چې په دوم ځای کې یا په دوم مقام کې د سترو پروژو قرار لري. د دې پروژې که په هغه پیشرفتونو باندې راته وغږېږئ په دې پروژه کې تر اوسه پورې څومره کار ترسره شوی دی او څومره مهمه وه دغه پروژه؟ یقینا لکه څنګه چې تاسو بیان کړئ چې واقعا یو له حیاتي پروژو څخه دغه پروژه ده یعنی د مقام ولایت هوایي پل چې واقعا یو حیاتي پروژه ده او واقعا یو غټه پروژه ده او واقعا یو غټه لاسته راوړنه کېږي انشاءالله چې دا پروژه به کله پلي شي او تکمیل شي او وبشو کولی چې انشاءالله له دې نه استفاده وکړو. نو دې پروژې کاری پرمختګ الحمدلله سره له دې چې یعنی کم وخت کېږي چې موږ کار شروع کړی ده یعنی تاسو په جریان کې یاستئ چې تقریبا موږ د دلوې په میاشت کې د دې کار موږ شروع کړو چې ژمی هم و سختیان هم وې یخ هم و او خصوصا دغه تیر ژمی هم لږ سخت راغی یعنی د واورې هم ډېرې وشولې او الحمدلله د بارانونه او د شیان هم ډېر شولې سره له دغه خنډونو نه بیا هم الحمدلله د موږ کاري پرمختګ یعنی ډېر ښه محسوس ده او ښه صحیح کاري پرمختګ لرو یعنی تقریبا داسې ویلی شو درته چې په مجموعي توګه 50 نه تر 80% پورې انشاءالله د موږ کار پرمختګ لري الحمدلله. ډېر ښه انجینر صاحب یو ډېر لوی پیشرفت دی په دې کاري ساحه کې چې زه ګورم دواړه خواو ته د دې پروژې کار جریان لري. انجینر صاحب کلي معلومات راته د دې پروژې په تړاو باندې راکوي د عرضو د طول په تړاو باندې د دې پله همداشان هغه نور موضوعات چې ضمیمه دي له دې پله سره په دې اړه که زموږ لیدونکو ته معلومات ورکړي جامع. یقینا دا پروژه چې دا 15 استحکامي پایې لري دغه هوایي پل چې الحمدلله د استحکامي پایو کار مکمل تکمیل ده یعنی موږ سل په سلام د اوس آماده یو له خیر سره چې ګاډرونه انتقال شي او موږ یې له خیر سره نصب کړو. د استحکامي پایو سل په سله کار ختم شوی ده هیڅ مشکل هلته پکې نشته او فقط د شیاروالو برخو کې کار جریان لري دواړو خواوې چې شیاروال ده هغه رامپونه چې لري نو د دې پروژې د مجموعي طول 215 متره ده سره له شیاروالو نه 18 متره سوړ لري عرض لري په دوه لاینونو باندې موټر رفت او آمد کولی شي او په یو لاین باندې دوه لین لري یو موږ لاین لرو یو لین چې هر لاین کې دوه لینه لرو موږ یعنی دوه رفت موټر لرو او دوه آمد لرو او د دواړو یعنی د رفت او آمد په څنډو کې پیاده روونه لرو چې یو نیم متر پیاده روونه موجود ده انشاءالله چې هغه هم ډېر ښایسته او ډېر معیاري مد نظر کې نیول شوی ده انشاءالله چې هماغه تطبیق به یې کوو که د الله رضا وه او بل منځ کې د سړک په منځ کې یعنی د پل په منځ کې 1 متر د تنویر یا روښنایي لپاره موږ ساحه ورته انشاءالله آماده کوو چې دواړې خواوې باید له همدغه ځای نه روښنایي ولري او پروژه باید ښه صحیح منظم روښانه وي د شپې له طرفه. انجینر صاحب تاسو کوم موضوعات ته اشاره وکړه د تنویر خبره مو یاده کړه د پیاده روونو خبره مو یاده کړه
کوم پیشرفت چې په کار کې ترسره شوی دی یا په دې پروژه کې چې کوم پیشرفت راغلی دا نو ډېر یو لوی پیشرفت دی په کم وخت کې دومره کار کېدل د دې علت څه و چې تاسې دغه پروژه کار هم دومره چټک روان کړی دی او غواړئ چې ژر یې پای ته ورسوي علت په څه کې دی بیروبار زیات دی او که نه اړتیا د دې لیدل کېږي چې باید یو نوی سړک دلته جوړ شي یقینا چې دواړه خبره ده چې وکړه دلته د معیار کولی شو چې هغه ونیسو هم بیروبار او هم دا چې دا باید له خیر سره زر تکمیل شي چې موږ ته نورې پروژې هم اوس الحمدلله آماده دي چې موږ ته وایي د مسؤلین او رئیس صاحب مثلا ښاروال صاحب دوی چې له خیر سره دا پول خلاص کړي چې موږ تاسو ته بله پروژه هلته مد نظر کې نیولی ده چې هلته له خیر سره راشي نو واقعا هم که د بیروبار خبره باندې وغږېږو تاسو هغه لیدلی شئ چې مرکزي ساحه ده او ډېر زیات بیروبار ده هم چهارراه صدارت کې بیروبار شده ده هم دان باغ او د هغه سړک منځ کې د افغانان سړک سره او یو خبره ده چې دا د ټولې خواوې څلورې خواوې سړکونه چې موږ تاسو لیدلی شو دا ټول په توسعه کې ده یعنې به ټول پراختیا ومومي غټ شي ټول پلان کې شته ده نو د هغه له خاطره د موږ یو پای هغه د سړک په منځ کې راغلی ده چې هغه ډېر زیات خلکو ته واقعا مشکلات رامنځته کړی ده او زه د خپل خلکو نه واقعا ډېره مننه کوم چې ډېره حوصله‌مندي موږ سره وکړه او ډېر کومک یې موږ سره وکړ چې دا بیروبار او مشکلات یې وزغمله تر هغو چې موږ وکولی شو چې هغه له خیر سره جوړ کړو هغه پای هم خلاصه ده ټول د پایونه خلاص یو فقط شهرولو باندې کار جریان لري انشاءالله چې نږدې وختو کې کولی شو له خیر سره چې پول آماده کړو ان شاء الله خدای تعالی دې وکړي چې زر دغه پروژه ان شاء الله بشپړه شي هغه معیارونه چې تاسې په نظر کې نیولي یا هم تاسې ته په هغه نقشه کې یا هم په طرحه کې تاسې لرئ ان شاء الله چې په درست شکل باندې دلته عملي کړي او وکولی شو چې یو معیاري او یو داسې پروژه دلته ولرو چې زیربنایي پروژې او د نورو هیوادوالو ته یا نورو هغه ورونو ته چې په پروژو کار کې د هغې دپاره یو مثال یو نمونه واوسېږي په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه له ډېر پخوانه موجوده ده پلازمینه ده کابل دی او دغه سیمه چې اوس فعلا دغه پروژه پکې عملي کېږي دا نو بیا یو داسې سیمه ده چې د کابل هرې خوا ته ځي باید د همدې مسیر نه استفاده وکړي د تګ راتګ لپاره د افغانان ډېر پخوانی نوم دی چهارراه صدارت ډېر پخوانی نوم دی اوسنی نوم دی چې موږ وایو چې اوس دغه سیمې راجوړې شوي دي ډېری ورونه کاروبار کوي د ترافیکو په تقسیم کې څومره مهم رول لوبولی شي دغه پل یقینا چې دا ډېره حیاتي او اساسي مهمه خبره ده چې کله له خیر سره چې دا پروژه تکمیل شي باید د کار مرکزی سیمه چې د افغانان ده او د خود چهارراه صدارت ده ګلبار سنتر خود فروشگاه ده ټول دغه ګڼې او بل د بیروبار او ترافیکي بیروبار چې ده انشاءالله چې دا پروژه به تکمیل شي دو باندې باید تاثیر راولي خو تر هغه یعنې اندازې پورې چې موږ تحلیل کولی شو او دا ساحه او دا پروژه د همغه له خاطره تحلیل شوی ده بالدینه طرح شوی ده او ډیزاین شوی ده اوس له خیر سره کار کیږي یعنې انشاءالله که د الله رضا و دا پول چې تکمیل شي تر 15% او انشاءالله تر 40% پورې دغه مرکزی ساحه کې چې بیروبار شته ده دا له خیر سره ختم شي او د موږ د خلک وکولی شي په آسان او ساده توګه تګ او راتګ وکولی شي هر طرف بلکل انجینر صاحب یوه خبره خو د پروژو دا ده چې په یو ځای کې چې عملي کېږي زیربنایي پروژې چې هغه هغه ستونزې مشکلات یو څه حل کړي بله خبره دا ده چې تزییني برخه یا زینتي برخه د دغې سیمې هم په نظر کې نیول کېږي څه فکر کوئ ښکلا به رامنځته کړي په دې ځای کې دا پروژه چې عملي شي یقینا دا پروژه چې طرح شوی ده او ډیزاین شوی ده نو تاسو کولی شئ چې په یوټیوبو کې او په سایټو کې خپله د ښاروالۍ په سایټ کې هغه یو ډېره منظم او ښایسته انیمیشن ورته جوړ شوی ده چې د دې ښایست او ښکلا واقعا هغه بیانوی شي یعنې کله چې له خیر سره پروژه 100% تکمیل شو او بهره برداري ته وسپارل شو بال هغه نه انشاءالله د شنې ساحې چې مد نظر دې ته نیول شوی ده هغوی له خیر سره شنې شي د ونې او د شیان پکې کېنول شي بیا هغه وخت انشاءالله موږ تاسو کولی شو چې د ښکلا هغه وخت باید تحلیل کړو او وګورو چې څه رقم ښکلا لري ډېره زیاته مننه
انجینر صاحب په تخنیکي اړخونو به مغږیږو له خیره سره چې څومره مثلا هغه تخنیکي موارد د نقشې له لحاظه چې دلته فعلا زموږ افغان انجینران رونه چې دلته کار کوي د دې هغه خپله ابتکار او د هغې هغه څومره خلاقیت چې دی څومره زحمت تېري په دې پروژه کې په دې اړخ به همغږیږو. درنو لیدونکو تاسې د همدې پروژې د همدې پله یو څو انځورونه ګورئ. انجینر صاحب له موږ سره دی، بېرته راګرځو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. لکه څنګه چې ګورئ دغه برخه چې ده د دې پله دویمه برخه ده. یو د سړک اخواته برخه ده چې د ولایت مقام دقیق مخې ته ده، او یوه دې خواته برخه ده چې فعلا پکې موږ ولاړ یو. که دلته وګورئ یو داسې دایروي رم دلته موجود دی چې موږ خپله په خپلو سترګو باندې دلته د هېواد په داخل کې نه دی لیدلی. کوښښ کومه چې د انجینر صاحب له خولې تاسو ته دغه ټول معلومات در واورم چې انجینر صاحب په دې اړه باندې کامل معلومات انشاءالله موږ ته راکړي. انجینر صاحب د دې رمپې دایروي په تړاو که معلومات راکړئ. ستر دیوالونه دي او ډېر کار هم مخته تللی دی. دغه ډول دیوال موږ په نورو پروژو کې نه دی لیدلی، یا د هوایي پلونو په پروژو کې که د براکي پروژه هم یاده کړو، خو دغه ډول نمونه کار موږ نه دی لیدلی دی. د دغې برخې په تړاو که معلومات راکړي دلته څه روان دي؟ یقینا دا یقینا هماغه ځای ده چې هماغه رمپ دایروي چې ورته وایي چې په 13 مترو شاو باندې دا ډیزاین شوی ده. نو دا د دې له خاطره ده کله چې موټر یعنی ترافیک غواړي چې له چارې صدارت نه راشي او لاړ شي هغه ته د افغانانو ته، موږ خو د ګلبار سنتر سړک اخواته بندوو، هغه د تګ لاره نه ده او هغه دغې خوا د تګ لاره بندېږي. فقط که موټر وغواړي چې لاړ شي بېرته د افغانانو ته باید راشي پل پاس کی، او له پل نه چې پاس شو دغه ساحه چې موږ او تاسو هم دلته ولاړ یو دا د دایروي رمپ شروع ده. دلته باید راشي موټر بیرته دغه همدار دایروي رمپ جوړیږي، هغه عمومي سړک سره باید بیرته وصل شي او لاړ شي د افغانانو خواته. د افغانانو یعنې د دې خوا نه کولی شي رفت آمد وکړي؟ یقینا د چارې صدارت خوا نه چې موټر راځي راشي پل باید پاس کی، پل باید عبور کی، بالا دې نه له دې لارې نه باید تاو شي او لاړ شي بیرته عمومي سړک سره واصل شي. دا هماغه ځای ده. یعنې انجینر صاحب زه به یو خبره وکړم چې په اوس وخت کې چې کومې پروژې عملي کېږي دلته د ښار په داخل کې یا هم په نورو ځایونو کې چې کوم پروژې عملي کېږي، ډېری زموږ انجینران ورونه د دغې نقشه کشي کوي یا د ښاروالۍ له لورې ترسره کېږي. دلته دغه پروژه او دغلته چې کومه دا نقشه کشي شوې ده دا ټوله پروژه هغه ډیزاین د خپلو داخلي انجینر صاحبانو لخوا شوی دی، او دا څه څرګندوي چې زموږ انجینر صاحبان دومره وړتیا لري چې په نړیواله سطحه باندې دغه ډول پروژې ډیزاین کړي. دغه پل چې همدا اوس هم ډیزاین شوی ده دا ترکانو ډیزاین کړی ده. دغه کار هم چې ترکانو کړی و او واقعیت خبره دا ترکانو داسې فکر کړی و چې دغه ډیزاین موږ کړی ده غیر له دې نه چې دا ډیزاین موږ تطبیق کړو نور څوک یې نشي تطبیقولی. دوی په دې باور ول. خو کله چې دغه پروژې راغللې د موږ ریاست ته شارولې خوا نه موږ ته ریکمانډ شو چې دغه پروژه ده باید تاسو کار وکړئ، آیا څوک شته دلته چې کار وکړي او که نه. الحمدلله د موږ هغه مشران چې دي رئیس صاحب، معاون صاحبان، آمرن صاحبان، هغوی واقعیت موږ باندې زړه ډاډه ول چې موږ الحمدلله لرو انجینر صاحبان شته ده، د موږ پرسونل شته ده چې دا کار څه چې د له ده نه 100 چنده غټ اوسېږي
هر رقم مشکلات چې ولري ان شاء الله موږ کولای شو چې هر رقم ډیزاین د هر خوانه چې که امریکایي ډیزایني که روسي ډیزایني که اروپایي ډیزایني که د کار ډیزایني ان شاء الله موږ مشکل نه لرو. موږ الحمدلله زحمت وستلای ده د دې خاور له خاطر د خاور د عزت دراوستو په خاطر او الحمدلله موږ ته چې راکړه په ډېر اسانۍ مور سره وکولای شو چې دا هغه کو تطبیق کړو. الحمدلله انجینر صاحب په اوس وخت کې وګورو د کار هغه سرعت وګورو دلته د پروژې تطبیق وګورو هغه څه چې په تیر کې باور نه کېده هغه موږ دلته لیدلی شو. یعنې داسې ویلی شو چې زموږ انجینر صاحبان زموږ کاري ټیمونه یا هغه تخنیکي ټیمونه دومره وړتیا لري چې وکولی شي یو پروژه په کم وخت کې په ښه معیار باندې دلته عملي کړي. یوه خبره د پروژې د تطبیق په وخت کې د څار او د موادو د کیفیت پلټنه او دلته دغه موادو استفاده ډېرې پروژې موږ په کابل کې ولیدلې چې د هغې څار ډېر دقیق دی. همیشه د هغې نه نظارت روان دی. ځینې پروژې هم داسې موږ ولیدلې چې کار ترسره شوی بیا هم مسؤلین راغلي هغې کتلی چې معیار نظر کې نه دی نیول شوی هغه ویجاړ شوي دي. دلته ستاسې د څار دغه برخه څومره فعاله ده او څومره تاسې خپله عملا دلته نظارت کوئ؟ ځکه زه چې کله هم راتللم په هر برخه کې چې 2 سایټونه دي تقریبا دلته په دواړو سایټونو کې انجینر صاحبان عملا لګیا دي او د کار نه څار کوي. هغه ورونه چې کاري پرسونل د دغه کارونه هم ګوري. دلته دغه د څار برخه څومره فعاله ده؟ د څار برخه په موضوع باندې که وغږېږو وروره خبره دلته ده چې غیر د نه چې د پروژې داخل کې موږ ورته هغه لرو انجینر صاحبان لرو چې د څار برخې مخ ته وړي هغه یعنې QC انجینر ده. QC انجینر لرو موږ الحمدلله چې ډېر منظم او دقیق او په وخت باندې څارنه کوي. ډېر لوړ کیفیت ان شاء الله هغه مد نظر نیسي او د مواد مثلا چې مکس کېږي کانکریټ که تولیدي که سیخ مثلا په کار کېږي دا ټول شیان. خو له پروژې نه که بهر ووځو خپل ښاروالۍ یو هغه لري خپل ښاروالۍ یو ریاست لري د تنظیم برنامه ریاست تنظیم برنامه د ټولو پروژو څارنه د تنظیم برنامه او هغه ده مسؤلیت ده چې هغوی هفته کې یو ځلې یا هفته کې 2 ځلې کله کله راځي د خپل څارنه کوي او بل دینه چې مطمئن شول موږ ته خپل لارښوونه او پیشنهاد چې لري هغه موږ ته وایي او زی بیا هم چې راځي هغه د خپل هدایت موږ ته راکوي ان شاء الله هغه مطابق د سپیسیفیکیشن هغه کوډونه چې موږ ته راکړل شوی چې موږ هغه کوډونه استفاده وکړو او پروژه پلي کړو د هغه په مطابق موږ ته لارښوونه کوي او زی د خپل کار پسې. ډېر ښه انجینر صاحب یو خو دا ده چې زموږ هغه مسلکي برخه ده لکه زه چې اوس راغلم تاسې سره په څنګ کې ولاړ یم خبرې سره کوم. یو زموږ دغه برخه ده تاسې دلته چې د انجینر په حیث باندې کار کوئ. یو خو زموږ هغه تخنیکي ژوند دی چې یا مسلکي ژوند دی چې موږ دلته راځو کار کوو او بله زموږ اجتماعي ژوند دی چې په ټولنه کې له هیوادوالو سره د خپلو خپلوانو سره له دوی سره ناسته پاسته لرو. کله هم چې په اجتماعي ژوند کې له خپلو خپلوانو سره کېنئ یا له دوستانو سره کېنئ ملګرو سره کېنئ کلیوالو سره کېنئ د دغه پروژې په تړاو باندې هغوی څه نظر لري؟ دغه ښاریان چې دلته اوسېږي دوی خپله رضایت ښودلی دی او کله هم داسې ویلي چې موږ کوښښ کوو چې تاسې سره یعنې په دې پروژه کې ونډه واخلو یا سره همکاري ولرو؟ واقعا یقینا چې دا ډېره مهمه موضوع ده مهمه خبره ده چې که د موږ خلک د موږ د خپل د وطن خلک موږ سره لاس رانه کړي موږ سره اوږه رانه کړي موږ نشو کولی چې یو ورځ هم دلته کار وکړو. په دې خاطر چې همدوس تاسو کتلی شي هغه سرک دغه بیروبار موږ رامنځته کړی ده هغه پایه هم جوړوله که نه اوس ډکېږي انشاءالله د هغه په باره هم یو 2 کلمې زه وایم انشاءالله چې د سرک په منځ کې هغه پایه چې راغلی ده انشاءالله نن موږ کولی شو چې هغه سرک هغه پایه بغل نه بیرته ډک کړو او لاره دغه بیروبار چې دلته د مقام ولایت سره خلق شوی ده دا انشاءالله رفع شي انشاءالله. خو دا 3 میاشتې 2 میاشتې کېږي چې دا د خلکو د صبر زغم او طاقت او همکاري وه چې موږ سره یې وکړله چې یعنی ځان په تکلیف کې واچوله ډېر بیروبار څومره اقتصادي مشکلات خلکو ته پیدا شول خو دا ټول دغه کومک ده چې د خلک موږ سره کوي او موږ وشو کولی چې د خپل کار مخ ته ووځو انشاءالله. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب. په وروستیو کې که پیغام لرئ او یا هم داسې یو څه موضوع د دې پروژې مربوط پاتې وي چې موږ یې یادونه نه وي کړي که مرسته ستاسې خدمت کړه انشاءالله چې نور خو به خبره پاتې نه وي خو یو د خپل هغه پیغام د خپل خلکو ته غواړم چې
له دې طریق نه ورته ورسوم او هغه دا ده چې دغه هره خښته چې موږ ږدو، هر متر کانکریټ چې مصرفوو، هر متر سیخ مثلا چې موږ مصرفوو، دا د ټولو مال ده، دا بیت المال ده، دا عامه المنفعه ځای ده، د ټولو لپاره ده، نه یوازې د مال خاطره، نه یوازې د تا خاطره، د ټولو خاطره ده. خو د موږ د هموطنانو مې دا هیله ده چې د دې په مراقبت او ساتنه باندې باید ډېر توجه وکړي او ټول یعنې ټول کولی شي چې نظارت وکړي او که کوم خرابی خدای نخواسته پیدا کېږي هغوی موږ کولی شي چې په جریان کې وشي او باله دې نه چې مثلا جوړ شي ټول باید د حفظ او مراقبت کې سهم واخلي او ونډه واخلي تر هغو کولی شي چې نورو پروژو د خپل ښار له خیر سره آباد کړو. ډېره مننه. فقط یوه پوښتنه چې زما د خپرونې په هغه اوږدو کې له یاده وتله، څه وخت به له خیره سره انشاءالله دغه پروژه تکمیلیږي او ګټه اخیستنه به سوال کېږي؟ انشاءالله چې داسې غټه امیدواري ده چې تر 3 میاشتو نورو پورې انشاءالله انشاءالله موږ هم همدا تمه لرو. سره له دې چې موږ ته د دې پروژې هغه ډیوریشن 15 میاشتې کاري وخت راکړل شوی، یعنې 15 میاشتې کار وکړئ، تر هغو چې بله 15 میاشتو نه تاسو کولی شئ دا تکمیل کړئ. ښه تر او الحمدلله موږ چې اوس هم دغه نن چې 40 تجاوزه ده تر اوسه 15 میاشتې دقیق نه ده شوی، خو انشاءالله زه مطمئن یم او امیدوار یم چې بالا دې نه د کار هغه سرعت هم ډېرېږي او کیفیت خو باندې انشاءالله کومه خبره نشته، کومه ستونزه. 3 میاشتې نور باید انشاءالله کولی شي د پروژې نه استفاده وکړي. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب، الله مو عزتمند کړه، خدای تعالی دې په کارونو کې ستاسې برکت واچوي او هغه څوک چې د دې هېواد په آبادۍ کې یو کوچنی قدم هم اخلي موږ یې قدرداني کوو او ټول هېوادوال باید د هغوی ملاتړ وکړي، حمایت یې وکړي. موږ هم له تاسې نه ډېره زیاته مننه کوو چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړه. هغه معلومات چې موږ نه درلودل، هېوادوالو نه درلودل، تاسې بیان کړه او زموږ له طریقه انشاءالله چې ټول هېوادوال هغه په داخل کې د هېواد دی او که بهر دي ټول یې کتلی شي. ډېره زیاته مننه. له تاسو نه هم مننه. ډېره زیاته مننه. الله مو آباد لره. ډېره زیاته مننه. خوښ اوسئ. ډېره مننه. الله مو آباد لره. درنو لیدونکو، انجینر صاحب خبرې تاسې په تفصیل سره واورېدلې. دغه پروژه چې تاسې یې ګورئ اوس د کابل ولایت مقام مخې ته جوړېږي. دلته چې کوم هم کار ترسره کېږي، څه تېرېږي، هره پروژه عملي کېږي، هره برخه د دې پروژې دلته چارې ترسره کېږي، هغه په دقیق شکل باندې کتل کېږي. تاسې دغه رنګ په دایروي کتلی شئ چې فکر نه کومه چې د هېواد په داخل کې د دې ساری موجود وي او دغه ډول پروژه عملي شوي، خو له نیکه مرغه چې د هېواد په داخل کې اوسنۍ کومې پروژې چې عملي کېږي او ترسره کېږي په نړیوالو معیارونو باندې برابرې دي او دلته د تطبیق پر وخت هر موضوع ځانګړې د انجینر صاحبانو او مسؤلینو لخوا کتل کېږي. کاري پرسونل موجود دی، تخنیکي ټیمونه شته، تخنیکي موضوعات ډېر په دقیق شکل باندې دلته عملي کېږي. زموږ هغه ورونه چې دلته کار کوي دوی هم ډېر زحمت لري. یوه خبره چې انجینر صاحب هم یادونه وکړه، زه غواړم یو وار بیا یادونه وکړم. درنو لیدونکو، هره پروژه چې دلته د هېواد په داخل کې ترسره کېږي د دوی حفظ او مراقبت یوازې د ښاروالۍ او یا د تخنیکي ټیمونو او یا د انجینر صاحبانو مسؤلیت یوازې د دوی نه ده چې دوی دغه ساتنه وکړي. موږ او تاسې هم دغه مسؤلیت لرو چې د دغه پروژو پر وړاندې هغه خپل مسؤلیت په دقیق شکل باندې ترسره کړو. هغه څه چې دلته زموږ او ستاسې لپاره ترسره کېږي موږ یې باید د ګټې اخیستنې څخه وروسته ساتنه وکړو. یوازې ښاروالۍ ته دغه موضوعات نه پرېږدو. موږ او تاسې هم د دې ښار اوسېدونکي، د دې هېواد اوسېدونکي، دا هېواد پر موږ او تاسې باندې هم حق لري او موږ او تاسې باید هم په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وکړو. درنو لیدونکو، په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي، تر بلې هغې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.